بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده سابودانه شربت. د دې شربت ډېر اسانه طریقه له موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اوبه 2 پیالې، جیلي 50 ګرامه. دا به ښه جوش کړئ، بیا به یې یو لوښي کې وباسئ او بیا به یخچال کې کېږدئ چې یخ شي او بیا به یې پرې کړئ. موږ 2 قسمه جیلي استعمال کړي، سور او شین. تاسو کولی شئ 3 قسمه هم استعمال کړئ، 1 قسمه هم استعمال کړئ، هغه ستاسو خپله خوښه ده. سابودانه به د نیم ساعت دپاره په اوبو کې خیشته کړو، نیمه پیاله. او ریحان هم یا تخم ملنګه 2 قاشقې د غذا به خیشته کړو اوبو کې. سابودانه به 3 ګیلاسه اوبو کې جوش کړو او د 14 دقیقو دپاره به یې ښه جوش کړئ او بیا به یې وباسئ جالۍ کې او بیا به یخه اوبه پرې باندې واچوئ چې تر څو هغه خپلې شلشناکې اوبه یې ختمې شي. او بیا به شیدې 2 لیټره او دا شیدې به ښې پخې کړئ او بیا به 8 یا 10 قاشقه بوره پکې مکس کړئ. که ډېر خواږه خورئ زیاتې کړئ او شیدې به ښه یخې کړئ. سور شربت یا روح افزا دا به پکې مکس کړئ او ګل د ګلاب پاڼې به هم پکې مکس کړئ. ډېر ښایسته بوی کوي د ګلاب دا پاڼې، دا اصیل ګلاب دی، ډېر ښایسته بوی کوي چې دا پکې مکس کړئ. او بیا به په ګیلاسونو کې یخ واچوئ او 2 قاشقې ریحان به په هر ګیلاس کې واچوئ یا تخم ملنګه. ساګودانه به 1 قاشقه د غذا په هر ګیلاس کې واچوئ. جیلي نو څومره چې تاسو خوړلی شئ همغه اندازې سره واچوئ. 1 ګیلاس د دې شربت چې تاسو وڅښئ په روژه کې ټوله ورځ انرژي به هم پوره وي. شین رنګ جیلي پکې مکس کو. هغه کومې جوړې شوې شیدې چې دي اوس به هغه پکې مکس کو. په آخر کې به 1 قاشقه یا دنه زیات یا کم تاسو کولی شئ چې غوزان پاک کړي غوزان پکې مکس کړئ او ډېر ښایسته ذایقه او ښایسته خوشبو او پوره انرژي. همده سره د موږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. نو زمونږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېدله او ساګودانه شربت تیار شو. همده سره موږ ته راکړئ اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. مننه ستاسو د لیدو نه. د الله په امان.